زه دغه سیند تر غاړه ناست یم او فقط یو 2 منټه لپاره راغلم دلته مخ لاس مې لږ ووینځه اوبه هم خړې وې خو ډېر خوندور بوی دی د سیلاب نه راځي تاسو به کله بوی کړی وي موږ راغلي وو کونړ ته دا دې په خاطر نه وو راغلي چې نن جمعې ورځ ده بس د کابل نه کونړ ته راسه چکر لپاره ښه ویډیو مقصد هدف مې دا دی فقط یو 3 دقیقې وخت ماته راکړي خصوصا هغه خلکو لپاره دا دې لپاره زه نه وایم چې زه دوی ته صفایي ورکړم ضرورت هم درته نه لرو اړتیا درته نه لرو چاته موږ خپله صفایي ورکړو هر څه چې کوو د الله رضا لپاره یې کوو د قوم او د ملت او د خاورې لپاره یې کوو کله کله تاسو معلومات دی چې د قمر بنسټ خپل شخصي صفحات هم شته زما په نوم باندې محمد الماس محمد په نام باندې زما خپله شخصي صفحه هم شته همداسې د نورو رحمت الله یا د نور زموږ ملګرو اکثره صفحې لري ځینې وخت کې د بعضې خلکو لخوا بعضې خلکو له وجې څوک نشي کولی خپل صفحې ته مقلا یو عکس یو بل شی ورکړي وجه څه ده وجه دا ده چې دا ځینې قهرمانان هغه په نوم باندې چې ناست دي موبایل کیبورډ شاته ناست دي چې ووله ته ولې پلانکي ځای ته تللی ته ولې پلانکي ولایت ته تللی په جلال آباد کې سیلابونه راغلي خلک په څه کې دي او تاسو په څه کې واوروره ستا د کوره راځي واوروره تا اوسه پورې څه کړي ځان نه دا پوښتنه وکړه زما صفحه ده یو عکس ما تقریبا میاشت مخکې اخیستی یا فرض که زموږ یو ملګري یو بل د خدای بنده یو ویډیو یو کلیپ 10 میاشتې مخکې کړي هغه اوس اپلوډ کړي جلال آباد کې یا مثال بل ولایت کې بل ولایت کې یو طبیعي آفات دی راشي خلک متضرره شي تم پې خفه یم زم پې خفه یم په دې کې ستا څه کار دی چې ولا دا ولې دا عکس پورته کړی خلک په څه حال کې دي ولې ته څه کوې ستا څه کار دی اوسه پورې تا څه کړي دي په حیث د یو مسلمان دا هر څه به قمر بنسټ کوي دا هر څه به بل بنسټ کوي هر څه به بل بنسټ کوي ستا چې کوم مسؤلیت دی کوم وجداني وظیفه دي ده تر اوسه پورې تا څه کړي دي یو شی ماته راکړه راوښیه زما خپل شخصي صفحه ده که زه پکې یو ځای یو سیند یو ویډیو وراچوم د غرونو یو ویډیو پکې وراچوم یا یو بل ځای مې خوښ شي یو ویډیو یا کلیپ یو عکس پورته کوم دغه کې کومه ګناه ده یا زه د وطن د آبادۍ یو ویډیو کلیپ ور واچوم په دغه کې کوم بده خبر ده چې ته ور اخلې خو البته دا زموږ او ستاسو عادت دی په دې کې عموما دا خبره کوم چې هېڅوک هم نه غواړي چې یو څوک یو ځای ته لاړ شي یو څوک یو څه وکړي خپله به یې هم نه کوي د الله بنده بل څوک هم نه پرېږدي دغه شی ته دی دغه ته بغض او حسد او کینه وایي انسان چې دی بغض او حسد داسې خوري لکه اوسپنې چې زنګ بل چاته هیڅ هم نشي رسولی دغه ټول مشکل ستا خپل دی ستا د زړه د خپل د ځان علاج دی وکړه تېره ورځ تېره هفته کې بامیانو ته موږ تللي وو څه په خاطر تللي وو بامیانو کې موږ هلته توضیح وکړه 300 کورنۍ مې راوغوښتلې هغې لپاره خوراکي مواد واخیستل هر څه مې ورته ورکړل هغې نه وروسته کوم عکس یا ویډیو یا کلیپ ملګري یو بل څوک خپل صفحو ته اپلوډ کړ د هغې ته تا ته کوم تکلیف رسېدلی تا ته ضرر څه شی دی چې ته کمنټ کوې چې جلال آباد کې څه حال دی جلال آباد کې ته قلار خپل په کور کې پروت یا مثال په یو بل ولایت یا بل یو بل ملک کې پروت تا څه کړي زموږ ټیم لله الحمد تر ټولو مخکې رسېدلی 2-3 شپې 2-3 وخته هغه متضررینو ته ډوډۍ موډۍ سیستم هم ور برابر کړه الحمدلله دا اوس موږ لګیا یو سروې کوو چې موږ سره کوم وس او توان یې هغې لپاره کور کوټه هر څه ټولو لګیا یو دا خو نه شو چې زه ډایرکټ پوسټ وکړم چې ولا جلال آباد په غم د غمجن یو نور قلار ناست دی ډواله خپل کارونه کوي خپل بزنس او تجارت کوي ستا په دې غمجن کېدلو باندې جلال آباد خلکو ته یو څه ورسېد یا د هرات دا اوس هرات کې تقریبا 9 کورونه موږ الحمدلله جوړ کړي دي چې هر کور نه 15 لکه 15 لکه نه زیات یا د هغې نه پوهېږم بس مشخص مقدار راته معلوم اوس نه دی هغه نه زیات پرې قمر بنسټ پرې مصرف کړی دی تا اوسه پورې زرګون چېرته مصرف کړی دی هېواد بس خبرې دي هر سړی کوي پوه شوې دا اوبه چې څنګه روانې دي که نه دا اوبه چې څنګه داسې ګورې داسې بېغمه روانې دي دا منفي خبرې دا منفي افکار او منفي دا به داسې روانې وي خو موږ به لکه دا تیږې چې څنګه دلته پرتې دي همداسې به ورته انشاءالله ټینګېږو خپل کار به کوو هدف مو چې سوي دی وطن ته دین ته قوم ته خدمت انشاءالله څومره سختۍ چې راځي همداسې به ورته درانه ولاړ یو لګیا اوسې څه وایي دا اوس زه به د قمر بنسټ چې تر اوسه پورې په دا څو کلونو کې کارونه کړي دي هغه به درته معمولي درته وویل صحیح ده 800 نه ډېرې د پاکو اوبو څاګانې موږ اوسه پورې د افغانستان په مختلفو هېوادونو په ولایتونو کې باسلي دي 800 نه زیاتې 15 د سولر پروژې چې
چې هر سولر پروژې نه مثال هغه کې څاګانې د کابل کې هم ده، دلته بوش تنګي کې ده، همداسې مثال په کابل کې ده چې په سوونو کورنۍ هغې نه پاکې اوبه وړي، هغې کورونو ته برقونه ورکړي دي، هغه په مدارسو په مکتبونو په قسمه قسم ځایونو کې خلک د اوبو نه استفاده کوي. 2 دانې غټ کلینیکونه اوسه پورې قمر بنسټ جوړ کړي دي. تا څه شی کړي دي؟ 1800 هغه یتیمان چې په لارو کوڅو کې دوی دود کولو، دوی د خلکو تا ته به ویل چې ما کاکا ستا بوټان زه پالش کړم، بل ته به ویلو دود به ورته وکړو، شیشه به ورته صفا کوله. 1800 دغسې یتیمان بې پلاره دا اوس په 15 ولایتو کې الحمدلله موږ د تعلیم او تربیې لاندې نیولي دي، مکاتبو ته معرفي کړي دي، د هغې قرطاسیه د هغې مصارف هر څه د قمر بنسټ په غاړه. دا عادي خبر ده. دغه یو کس نه د ټولنې ناسور جوړېدی شي، دغه یو یتیم نه چې خدای مکړه چې همداسې پاتې شو، کوسه ډبلو شو، دا غلم جوړېدی شي، دا قاتل هم جوړېدی شي، دا هر فتنهګر دا جوړېدی شي، هر څوک استفاده کولی شي. 1800 یتیمان دا اوس الحمدلله زموږ تربیت لاندې دي. دا وړوکی کار تاته ښکاري، دا به یو طرف ته کړو. 130 عموما 130 کورونه موږ جوړ کړي. دا اوس موږ الحمدلله بل پروژه تر لاس لاندې ده د هېواد په هر ولایت کې یتیم چې ځای ولري کور ونه لري انشاءالله یو سرپناه به ورته جوړېږي. یو 9 شپېته کورونه مخکې مې ورته ویلې هرات کې زلزله ځپلو ته چې هغې کې 2 اتاقه اشپزخانه دهلیز چاردیوالي تاسو شهیدان وو، دا چا کړي دي؟ دا داسې اسمان نه راغورځېږي. هغه ورونه خصوصا زه ورته بیا د یو صاحب خبره چې ورونه ورته وایي که نه، هغه ورونه چې هغوی لګیاو دي همیش منفي تبلیغات کې وبخئ منفي تبلیغات کې خولې خلاصي، هغې ته دا وایم چې 130 کورونه دا اوس موږ جوړ کړي دي او الحمدلله یو بل پروګرام موږ په لاره کې اچولی دی، 100 کورونه به نور هم وي. هر یو کور په 2 اتاقه ویلې دا هم لري، دا به نور هم اضافه کېږي. دا د هېواد ته دا په اسانه نه کېږي. بل درته وایم 10,000 خوراکي پیکیجونه تر اوسه پورې زموږ قمر بنسټ ورکړي. 10,000 داسې پیکیجونه هم دي یا کڅوړې هم شته چې د هر یو قیمت 8,000 15,000 شپږ زره د دې نه لوړ ښکته او پورته شته. دا اوسه پورې د هېوادوالو ته توضیح شوي دي. عادي قمر بنسټ یو وړوکی یو پول حیثیت لري. هغه ځای کې خلکو ته عذر کوي چې راشي ولیکو. افغانستان کې دغسې خلک ضرورت لري، افغانستان کې خلک دومره اړتیا لري. بس دا موږ چا لپاره نه دي کړي، فقط دا خپل آخرت او د قوم د هغې خدمت لپاره. دا دې لپاره هم تاسو ته دا زه تشریح کوم نه چې تاسو ما ته وایي شابسې، زموږ دې ټیم ته ووایي چې شابسې، زموږ د ملګرو ته وایي چې شابسې، خدای دې خیر درکړي. موږ ته الله خیر راکوي، خو یو ګیله د انسان وشي چې وا وروره اقلا په دغه ګریوان کې د فکر وکړه چې تا اوسه پورې د ټولنې ته، د ملک ته، د وطن ته، د دین ته، د اسلام ته تا څه شی کړي دي. دومره دې هم څه کړي وو، دغه مونږ چې کوم کارونه کړي موږ نه دي کړي، الله کړي. دغه کوم کارونه چې ترسره شوي 1% تا کړی یا ته حق لرې. صحیح ده. بل به درته ووایم قربانۍ تقریبا 15,000 قربانۍ یوازې دغه 2 کلونو کې تقریبا شوي. 15,000 قربانۍ چې ده کې غټ څاروي هم اخیستل شوي دي، واړه هم اخیستل شوي دي. 15,000 قربانۍ دا عادي خبره ده. داسې فامیلونه کورنۍ دلته شته چې په میاشتو هغې غوښه نه وي. الحمدلله دغه ملګرو اخلاص، د دې ملګرو منډه ترله باور مو په الله وشه. داسې خلکو چې هغې خپلې مرستې سوریه، عراق، شام، فلسطین، نور ملکونو ته، سودان ته، افغانستان چا پېژندم نه. لله الحمد اوس افغانستان هغه ملکونه اول لیست کې افغانستان وي. دا د دې ملګرو اخلاص، د ملګرو برکت دی. صحیح ده. ته به ډېر څه لرې، ته به هېڅ ته اړتیا نه لرې، الله دې ورته اړتیا نه پیدا کوي. مول د وږي له حاله څه خبر، ته به هر څه خبرې وکړې، ته به دا بنسټونه به ختم شي. مثال لا خلک به دا چې غلا یې کړي، هر یو موټرو کې ګرځي او دی دا لري او دی دا لري او دا یې د کومه کړي، دا غله دي او دا دي، دا ټولې خبرې وکړې. خو د دې سپیناوی ځای یو ځای کې شته دی چې الله به در سره حساب کوي او راغواړي به دې، ثبوت به هم کوي. او که زموږ وس ورسېږي انشاءالله تا به هم کېنو چې ته راسه ثبوت کړه چې دا غلاوې چېرته شوي. نو دا هغه خبرې دي ورونو. ځینې وخت کې انسان بعضې یو پوسټ او ویډیو یو نیم شی اوسي، سړی چک کې وګوري چې حیران ورپاتې شي چې وا وروره اقلا که زه فرض که خدای مکړه
خدای مه کړه زه 100 افغانۍ راواخلم 100 افغانۍ کې زه دا 50 افغانۍ زه پټې کړم صحیح ده دا 50 افغانۍ به زه وخورم د دې حساب والا شته که نشته خو تاسو ته معلوم دی چې حرام الله تعالی څنګه د انسان نه وباسي مه کوئ دا اوس الحمدلله 2 روغتونونه کلینیکونه ډېر شهیدان دي چې هغلته خلکو په لسګونو کیلومتره خپل مریضان په خرو یا په مختلفو حالاتو کې د انتقال کول بل ځای ته تر څو په روغتون ته رسي په هغه ځای کې الحمدلله 2 روغتونونه موږ برابر کړي دي او هلته قلار خلک خپل مریضان وړي او هلته علاج کوي دا تعداد نور هم زیاتوو انشاءالله دغه خدمتونه دي ورونو د قمر بنسټ ورسره ټیم یې لګیا و د شپه ورځ کوشش کوي په الله قسم دومره سختۍ دومره دا ملګري اوس دې ځای نه دی کونډي ته بامیانو ته لاړ شه بامیان نه دی کونډي ته په دې بارانونو کې دی کونډي نه ارزګان ته ارزګان نه کندهار ته کندهار نه دا یو وخته مکمل په دې لارو کې د سفر کوه شپه ورځ ولې دومره سختي او زحمت چې انسان په خپل شخصي تجارت کې وباسي فکر کوي څومره ګټه او څومره فایده به وکړي خو یو درد دی یو هدف دی چې الله تعالی هغه ځای ته دې کې یو خاصه مینه ده دې کې یو خاص عزت دی هغه ورونو څخه بیا زه هیله کوم خواهش کوم چې خیر مو نه رسېږي لطفا شر هېڅکله چاته مه رسوئ افغانستان د ټولو کور دی که ننګرهار دی که لغمان دی که پروان دی که هرات دی که بادغیس دی که نیمروز دی که دایکنډي دی که قندهار دی د افغانستان هر ولایت دا ټول د بدن یو حصه ده په الله قسم چې هرات کې چې کوم حالات راغلي وو ګیان برمل کې همدارنګې په بغلان کې دا خو تاسو وکتل اول څوک ورسېد مسؤلین وو هغې چې خپل مسؤلیت د هغه په خپل ځای ولې دغه ناچیزه ټیم دا یو وړکۍ اداره همداسې نورونه هر یو په خپل ځای منډه وهي تړله وهي د هغې درد تاسو سره شریکوي ځینې دا نیوکه کوي چې ویډیو ولې کوي وروره دا ویډیو چې زه ونه کړم هغه څوک چې دا مرسته کوي هغې ته د اسمان نه دا خبر ورسي هغې له کومې خوا خبر شي ریا چې هغه څوک ریا هغه څوک کوي چې اوسای د چا خپل پیسې وي خپل مال وي هغه مصرف کې دا ریا راځي خلکو ته وښي هر څه چې د خپلې معامله د الله سره ده هغه مصرف چې یو لاس نه بل لاس دا ستا پیسې دي وروره دا ستا هغه مرسته ده دا زه اخلم یو ځای نه راخلم بل ځای کې مصرفوم زه د یو پول حیثیت لرم زما به مسؤلیت دا وي چې زه هغه حقدار ته وسپارم صحیح ورونو وخت مې درته زیات ونو وړو اوږده شوه نو دغه خبرې مې په زړه تاسو سره مې شریکه کړې امید لرم خفه نه شئ خصوصا هغه ورونه نظر لري وړاندیز لري لاندې په دې کمنټ کې راته ولیکئ موږ انشاءالله هغه ته په کتو باندې مخ ته ځو خپل کار به کوو څومره مو وس او توان یې د ملک لپاره به کوو که څوک خوشحالېږي الله دې خوشحاله لري که څوک خفه کېږي الله دې بیا هم خوشحال لري ځینې حتی بعضې ورونه داسې وي چې ځای ځای کې لیکلې وایي ولا نور ښه خلک خو ستاسو دا شکلونه هم بدې راځي وروره زموږ شکلونه څه کوې موږ سره خو واده نه کوي زموږ شکلونه زموږ کار ته وګوره هغه دې وایي که نه وایي پلانکي داسې خبره وکړه که نه ته هغه پلانکي ته ګوره ما شخص ته مه ګوره کار ته یې وګوره وینا ته یې وګوره چې دې څه کوي نو همیش لپاره دا وایم چې یو چا یو مسلمان ته خیر رسېږي دې ملک ته خیر رسېږي زه به قمر کیم یا نه به رحمت الله نوروز به بله قمر کي یا بل ملګري به قمر کي یا نه به دا سیستم جوړ شو دا روان دی همداسې دا به الله تعالی نه شاته کوي همداسې نورو بنسټونه نورو ادارې ملاتړ یې وکړي پرېږدي وطن کې یو څه وکړي د دې وطن غږ خلکو ته ورسوي په الله قسم وختي یو دوکان و هغه مو وکته موږ ورته 40-50 روپو سودا اچولې وه چې ورغلو اوس د 1 لک ته رسېدلې وه همدغه خوشحالي زموږ بس ده همدغه مزد زموږ بس دی بس موږ دغه شی غواړو الله مو خوشحال لره ډېره مننه چې وخت مو راکړه الله مو آباد لره السلام علیکم ورحمتالله اکثره هغه هیوادوال چې په اروپایي او په غربي ټولنه کې ژوند کوي دې سره د خپلو بچو د آینده یا د مستقبل فکر وي چې زما بچي به په دغسې محیط په دغسې ټولنه کې ژوند کوي خو طبیعي خبره ده چې دغه ټولنې او دغه محیط اثار به په دغه ماشومانو باندې وي نو که چېرته تا سره د خپلو بچو دغسې غم وي راځه دا هیڅ فکر مه کوه الحمدلله موږ قرآن کور اکاډمي جوړه کړې ده چې دا اوس موږ سره په لسګونو تعداد باندې الحمدلله ماشومان د روزنې لاندې دي هغې لپاره موږ خپل کالیکورم او درسي مواد لرو چې په هغې کې دوی ته هم د مور و پلار حقوق همدارنګه د معاشرې آداب همدارنګه هغه د شریعت مخالف یا زموږ او ستاسو د افغاني کلتور او عنعناتو مخالف کومې خبرې چې دوی ته په مکتب یا په محیط کې ښودل کېږي هغه به انشاءالله
دلته هر څه صفا کیږي ته همدا ستا اولاد به ان شاء الله داسې روزنه ورته موږ ورکوو چې آینده کې به فکر کوي دا ستا په غېږ کې لوی شوی که غواړې خپل اولادونه په قرآن کور اکاډمي کې وروزې په دغه وټساپ نمبر همدا اوس ما سره رابطه کې شه انشاءالله په یو میاشت کې دننه به ستاسو ته نتیجه مخامخ